أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. د دین وروسته الله سبحانه وتعالی په دې څو آیتونو کې د نوح علیه السلام واقعه ذکر کوي او بیا په یو آیت کې الله عز وجل د نوح علیه السلام نه وروسته چې کوم پیغمبران رالیږلي دي الله تعالی په اجمالي شکل باندې د هغو حالاتو ته اشاره کوي او بیا الله تعالی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام حالات ذکر کوي. واتلو علیهم اول ولا نبی صلی الله علیه وسلم په دې مشرکانو باندې او په دې مکذبینو باندې نبأ نوح خبر د نوح علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم د موجوده مشرکینو او مکذبینو ته د نوح علیه السلام تاریخ بیان کا. دلته الله تعالی د نوح علیه السلام ثبات او استقامت او په باب د دعوت کې د هغه شجاعت ذکر کړی دی. اذ قال لقومه کله چې وویل نوح علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه ان کان کچیرته وي کبر علیکم چې درون تمامیږي په تاسو باندې او سخت تمامیږي په تاسو باندې مقامی اوسېدل زما ستاسې په مابین کې یا مقامی ودرېدل زما ستاسې په مابین کې د دعوت لپاره چې زه ستاسې منځ کې درېږم او تاسې د الله تعالی طرف ته رابولم وتذکیري بآیات الله او پند او نصیحت درکول زما تاسو ته بآیات الله د الله تعالی په آیتونو باندې که زما موجودیت ستاسې په مابین کې د دعوت لپاره او دا چې زه تاسو ته د الله آیتونه بیانوم او د الله تعالی په آیتونو باندې تاسې ته پند او نصیحت درکوم. که دا خبره په تاسې باندې سخته تمامیږي او تاسې په دې باندې خفه کیږئ او ما ته وایي چې دا پرېږده نو هېڅکله دا کار زه نه کوم، زه به دا خپل کار جاري ساتم. فعلى الله توکلتو نو خاص په الله تعالی باندې توکلتو ما ځان سپارلی دی، ما خپلې ټولې چارې الله ته سپارلی دي، زما په الله باندې توکل دی او ستاسې هیڅ پروا نه کوم. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم نو کلک کوي تاسو امرکم خپل تدبیر زما په مقابل کې، زما مقابل کې زما د وژلو دپاره، زما د له منځه وړلو دپاره تاسې خپل تدبیر او خپل کید او خپل مکر دا کلک کوي. وشرکاءکم سره د شریکانو او معبودانو ستاسو نه، یا وشرکاءکم او راوبلی تاسې د مدد دپاره شریکان او معبودان خپل. شرکاءکم یا منصوب دی د دې وجه نه چې دا مفعول معه دی او یا مفعول به دی. که مفعول معه شي معنا به داسې کېږي نو کلک کوي تاسو امرکم خپل تدبیر زما په مقابل کې. وشرکاءکم سره د معبودانو ستاسو نه خپل معبودان هم د ځان سره ملګري کړئ، په شریکه باندې تاسې زما مقابل کې خپل مکر او خپل کید جوړ کړئ. یا وشرکاءکم دا مفعول به دی او فعل محذوف دی. وادعوا شرکاءکم او راوبلی تاسې خپل معبودان، په دې کار کې تاسې د خپل معبودان نه مرسته او مدد وغواړئ، یعنې ستاسو د لاس خلاصي تاسې خپله او ستاسې معبودان او د چا نه چې تاسې په دې باره کې کومک غوښتی شئ تاسې د هغو ټول نه کومک وغواړئ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمة بیا یو څوک چې د چا باره کې د هغه د وژلو د هغه د له منځه وړلو پروګرام جوړوي نو هغه پټ ساتي دې لپاره چې هغه خبر نشي، ځان لپاره تدابیر ونه نیسي. نو نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي ثم لا یکن
بیا دې نه وي امرکم ستاسې دا تدبیر علیکم په تاسو باندې غمتن پټ او مبهم بیا تاسې دا خپل تدبیر پټ مه ساتئ بلکې ښکاره اعلان کړئ ثم اقضوا الی بیا نافظه کړئ تاسې خپله فیصله الی زما په باره کې بیا تاسې دا خپله فیصله ما ته راورسوئ زما باره کې چې تاسې کوم تصمیم نیولی دی دا خپل تصمیم تاسو بیا ما ته راورسوئ یعنې زما باره کې نافظ کړئ سمدستي نافظ کړئ ولا تنظروني او ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ چې زه سوچ او فکر وکړم سمدستي تاسې زما مقابل کې چې کوم تدبیر جوړ کړی دی هغه تاسو نافظ کړئ نو دا د نوح علیه السلام کمال شجاعت دی او په الله تعالی باندې کامل اعتماد دی داسې خبرې یوازې هغه څوک کولی شي چې د الله تعالی په مدد باندې د الله تعالی په نصرت باندې پوره اعتماد ولري فإن تولیتم فما سألتکم من اجر فإن تولیتم نو که تاسو مخ واړو او تاسو اعراض وکړه زما د دعوت نه زما دعوت مو نه منه او زما نصیحت هم قبول نه که فما سألتکم من اجر نو ما نه دی غوښتی ستاسو نه من اجر هیڅ مزدوري ستاسې نه ما د دعوت په مقابل کې او د نصیحت په مقابل کې کوم مزد او اجرت نه دی غوښتی نو دې کې زما مشکل نشته دی دا ستاسې خپل شقاوت او بدبختي ده ان اجري الا علی الله نه دی اجر زما او مزد زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی وامرت ان اكون من المسلمین ما ته الله تعالی اجر راکوي که تاسې زما دعوت ومنئ او که تاسو زما دعوت ونه منئ الله سبحانه وتعالی ما ته زما مزد و اجر راکوي وامرت ان اكون من المسلمین او امر شوی دی ما ته د الله تعالی د طرفه ان اكون دا چې شم زه من المسلمین د تابعدارونه الله سبحانه وتعالی ته چې زه الله تعالی ته منقاد شمه او زه د الله تعالی په توحید باندې کلک پاتې شمه او زه یوازې الله ته اخلاص کوونکی شمه فکذبوه فنجیناه ومن معه دلته الله تعالی نتیجه ذکر کوي فکذبوه نو تکذیب وکړه د خلکو د نوح علیه السلام قوم تکذیب وکړه هغه ته د دروغو نسبت وکړه او د هغه تصدیق یې ونه کړه فنجیناه نو نجات ورکړه موږ نوح علیه السلام ته ومن معه او هغه چاته چې د نوح علیه السلام سره ملګري وو فی الفلک په کشتۍ کې لکه وروسته په سورة هود کې الله تعالی تفصیلي واقعه ذکر کوي دلته الله تعالی اجمالي واقعه ذکر کړې ده وجعلناهم خلائف او وګرځول موږ نوح علیه السلام او د هغه ملګري خلائف جانشینان د دې هلاکو شوو خلکو کوم کسانان چې هلاک شو نوح علیه السلام او د هغه د مؤمنان ملګري دا د هغو جانشین وګرځېده د هغو ځایناستي وګرځېده او هغه نور خلک الله تعالی هلاک کړه واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق کړه موږ الذين كذبوا بآياتنا هغه کسان چې تکذیب کړی و بآیاتنا زموږ د آیتونو چې زموږ آیتونو ته د دروغ نسبت کړی و الله تعالی په طوفان باندې غرق کړه فانظر کیف کان عاقبة المنذرین فانظر نو وګوره ته ای مخاطبه د عبرت په نظر باندې وګوره او سوچ وکړه په دې خبره کې کیف کان عاقبة المنذرین چې څرنګه شو عاقبت او انجام د ویرولو شو هغه کسانان چې نوح علیه السلام د الله د عذاب نه ویرولي وو او ایمان یې رانه وړ چې د هغو انجام څنګه شو الله سبحانه وتعالی هلاک کړه نو دې کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي که د موجوده مکذبین ستا دعوت نه مني او تکذیب کوي
نو الله سبحانه وتعالی به تا ته او مؤمنانو ته نجات درکړي او دا مکذبین به الله تعالی هم داسې هلاک کړي. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. اوس الله تعالی په دې آیت کې د نوح علیه السلام نه وروسته چې کوم پیغمبران الله را لېږلي دي د هغو واقعات الله تعالی په اجمالي شکل باندې ذکر کوي، داسې اشاره ورته الله تعالی کوي. ثم بعثنا بیا راولېږل مونږه من بعده وروسته د نوح علیه السلام نه رسلا ډېر پیغمبران الى قومهم قومونو د هغوی ته. الله نور پیغمبران راولېږل، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، داسې نور پیغمبران الله راولېږل الى قومهم خپل قوم ته. فجاؤوهم بالبینات نو راغلل دا پیغمبران د قومونو ته بالبینات په ښکاره نښو باندې د الله تعالی د خوا نه دوی ته ښکاره معجزې او ښکاره نښې ورکړل شوې وې او د دې معجزاتو او د نښو سره خپلو قومونو ته راغله. فما كانوا نو نو دا قومونه لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی، ایمان ته آماده نه و، بما کذبوا به من قبلو په سبب د هغه باندې چې تکذیب یې کړی و هغوی، چې د کوم څه تکذیب یې کړی و من قبلو مخکې د دې نه، د هغوی د مخکیني تکذیب د وجې نه الله سبحانه وتعالی د خلکو ته د ایمان توفیق ورنه که. دا د الله تعالی سنت دی چې کله الله تعالی انسان ته د هدایت ټول اسباب برابر کړي، الله تعالی ورته عقل ورکړی، الله تعالی چاته سترګې ورکړي، غوږونه ورکړي، پیغمبران ورته راولېږي، معجزات ورته ښکاره کړي، د دې ټولو باوجود بیا هم ایمان را نه وړي، نو بیا الله تعالی د ایمان توفیق د هغه نه سلبوي. فما كانوا لیؤمنو نو دوی ایمان را نه وړ د هغوی د مخکیني تکذیب د وجې نه. لکه سورة انعام کې الله فرمایلي وو ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، او اړو منګه د دوی زړونه د حق نه او د دوی سترګې د حق د لیدلو نه، كما لم يؤمنوا به اول مرة د دې وجه نه چې هغوی په اول ځل باندې ایمان را نه وړ، په اول ځل چې د خلکو تکذیب وکړه نو د هغو د تکذیب د وجه نه الله تعالی په دوی باندې مهر ولګاو. بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکې مهر لګولی دی الله تعالی په دوی باندې د هغو د کفر د وجې نه. کذالک همدغه رنګه الله تعالی فرمایي لکه د دې پخوانیو مکذبینو په زړونو باندې چې ما مهر ولګاو او د ایمان توفیق مې د هغو نه سلب که. نطبع على قلوب المعتدین، مهر لګو منګه على قلوب المعتدین په زړونو د تجاوز کوونکو باندې، هغه کسانان چې په دې کفر کې او په ګناهونو کې د حد نه تجاوز وکړي. الله تعالی فرمایي په هر زمانه کې او په هر ځای کې د داسې انسانانو په زړونو باندې مهر لګو منګه، داسې انسانان د هدایت د نعمت نه محرومو. ثم بعثنا، یعنی دا د الله تعالی عقوبت دي، کم کسانان چې د هدایت د اسبابو نه استفاده ونه کړي نو د الله د خوا نه دا عقوبت دی چې الله د هغو په زړو باندې مهر لګوي. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د موسی او د هارون علیه السلام حالات ذکر کوي، او دلته الله تعالی د موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام واقعه په یو سیاق کې ذکر کړي دي، ځکه د دواړه قسمه مکذبینو عذاب مشترک و. د نوح علیه السلام قوم الله تعالی غرق کړی دی، په طوفان باندې الله هلاک کړی دی، او فرعونیان هم الله تعالی په اوبو کې غرق کړي دي، عذاب مشترک دی. او د دې دواړو قومونو زیات شباهت د مشرکینو د مکې سره و. د ابو جهل باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فرعون هذه الامه، ابو جهل د دې امت فرعون دی. ځکه الله تعالی دلته نبی صلی الله علیه وسلم ته واقعات ذکر کوي د هغه د تسلی دپاره او د موجوده مکذبینو ته
د هغو د تخفیف دپاره چې د الله د عذاب یېروي. ثم بعثنا بیا راولېږل مونږه وروسته د دې پیغمبرانو نه چې مخکې ذکر شو، موسی و هارون، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، الى فرعون و ملئه، فرعون ته چې هغه د مصر پاچا و، و ملئه او سردارانو د قوم د فرعون ته، بآیاتنا د خپلو نښو سره. موسی علیه السلام ته الله تعالی معجزې ورکړې وې، هغه معجزې چې هغه د موسی علیه السلام د صدق دلیل و، چې په سورة بني اسرائیل کې الله تعالی ذکر کړي چې 9 معجزې وې. ولقد آتینا موسی 9 آیات، الله تعالی فرمایي چې ما موسی علیه السلام ته 9 معجزې ورکړې وې. نو د دې معجزو سره الله تعالی موسی او هارون علیهم السلام راولېږل فرعون ته او د فرعون د قوم مشرانو ته. فاستکبروا، نو دوی تکبر وکړه د ایمان راوړلو نه، وکانو قوم مجرمین، او دوی داسې قوم چې مجرمان و. دا جرم کول د هغو عادت و، او هغوی د تکبر د وجې نه ایمان رانه وړ، اگر چې په حق باندې پوهېدل. په سورة نمل کې الله دا خبر ذکر کړې ده، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون او د فرعون قوم، د مشرانو اشرافو د قوم د فرعون، د موسی علیه السلام د معجزو نه انکار وکړه. واستيقنتها انفسهم، په داسې حال کې چې د هغو نفسونو په دې باندې یقین درلوده چې دا د الله د خوا نه دي. ظلما وعلوا، د ظلم د وجې نه او د تکبر د وجې نه هغو انکار وکړه. دلته الله فرمایي چې فاستکبروا، نو دوی تکبر وکړه د حق د منلو نه. او لوی تکبر دا چې انسان حق وپېژني او حق خو نه مني. لکه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبر بطر الحق وغمت الناس. کبر دا چې یو څوک حق رد کی، حق وپېژني لیکن حق رد کی. وایي ته اوس ماته مسلې کې، لکه وروسته الله تعالی په سورة شعراء کې دا خبر ذکر کړې ده چې فرعون موسی علیه السلام ته وویلې الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنینا. ته موږ کې ماشوم را لوی شولې، ماشوم موږ تربیه کړې، اوس ته راځې ماته خبرې کوې. دې ته کبر وایي، او خلکو ته د حقارت په سترګه باندې کتل دا کبر دی. فلما جاءهم الحق من عندنا، نو هر کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمونږ د طرف نه، فرعون ته او د فرعون د قوم د مشرانو ته چې کله حق دین د الله د خوا نه ورته راغی، قالو، نو وویل دوی ان هذا لسحر مبین. دا کوم معجزات چې موسی علیه السلام ورته پیش کړه، د دې معجزاتو باره کې وویلې ان هذا، یقینا دا، لسحر مبین، خامخا سحر دی ښکاره، د ښکاره سحر دی. سره د دې نه چې حق ورته معلوم شو، لیکن بیا هم دې ته سحر وویلې، دې لپاره چې د خلکو توجه ځینې واړوي چې موسی علیه السلام باندې څوک ایمان رانه وړي. قال موسی، وویل موسی علیه السلام اتقولون للحق، آیا وایي تاسې د حق مبارکې، لما جاءکم، کله چې راغی حق تاسو ته، آیا تاسې د حق باره کې وایي چې دا سحر دی؟ اسحر هذا، آیا دا سحر دی؟ تاسې بغیر دې نه چې دې باره کې سوچ و فکر وکړئ او وروسته په دې باره کې خپل قضاوت وکړئ، سم دستي دې ته سحر وویلې. اسحر هذا، نو آیا دا سحر دی؟ ولا يفلح الساحرون، او نشي کامیابېدلی ساحران، ساحران نه کامیابېږي، د ساحرانو عاقبت و انجام خرابي. قالوا اجئتنا، نو وویل فرعون او د فرعون د قوم مشرانو موسی علیه السلام ته اجئتنا، آیا راغلی ته موږ ته، لتلفتنا، دې لپاره چې واړوې موږه، عما وجدنا علیه آباءنا، د هغه دین نه او د هغې طریقې نه، وجدنا علیه آباءنا، چې موندلي دي موږ په هغه باندې خپل پلرونه او مشران.
وتكون لكما او شي ستاسو دواړو دپاره الکبریاء مشري او پاچایي فی الارض په ځمکه د مصر کې وما نحن لكما بمؤمنین او نه یو موږ لکما ستاسو دپاره بمؤمنین تصدیق کوونکي موږ ستاسې تصدیق نه کوو دا نه منو چې تاسې د الله پیغمبران یاستئ دوه خبرې فرعون او د فرعون د قوم مشرانو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وکړې یوې دا خبره وکړه چې تاسې موږ د خپل پلارو د نیکه دین نه اړوئ او بلې دا خبره وکړه چې تاسې غواړئ چې تاسې د مصر حکومت ونیسئ د مصر په ځمکه کې پاچایي حکومت ستاسو شي ځکه انسانان دوه قسمه دي یو عام انسانان دي او یو اقتدار والا دي د عام انسانانو همیشه د خپل دین فکر وسره وي نو دې لپاره چې عام انسانان ځینې واړی هغوی ته دا فکر ورکړه چې موسی او هارون دا موږ تاسې د خپل پلارو د نیکه دین نه اړئ یو اصحاب الاقتدار دي د منصب والا د اقتدار والا د هغو سره همیشه د خپل قدرت فکري نو د هغو باره کې دا خبره وکړه چې دا خو ستاسو نه مشري نیسي لکه سورة مومن کې هم دا خبره ذکر شوې ده چې فرعون دې خلکو ته وویلې انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد وایي زه بیریږم چې موسی ستاسې دین بدلوي موسی به ستاسې دین بدل کی د پلارو د نیکه دین به درته خراب کی او ان یظهر فی الارض الفساد یا دا چې په ځمکه کې په فساد ښکاره کی او د فساد مقصد دا و چې حکومت و پاچایي به در خرابه کی نو دې لپاره چې د خلکو توجه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه واړوي نو دا دوه خبرې وکړي وما نحن لکما بمؤمنین او نه یو موږ ستاسو دپاره تصدیق کوونکي ستاسو دا خبره نه منو چې تاسې د الله پیغمبران یاستئ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم مخکې دا خبره ذکر شوه چې د موسی علیه السلام معجزات ته سحر وویلې اوس دې لپاره چې د خلکو توجه ځینې واړوي نو ظاهرا د مقابلې او شکل جوړوي وقال فرعون او وویل فرعون ایتوني راولئ ماته بكل ساحر علیم هر ساحر علیم چې هغه ډیر عالمي او ډیر ماهری په خپل سحر کې نو کسان ولیږل او ساحران راجمع کړه فلما جاء السحرة نو کله چې راغله ساحران قال لهم موسی وویل دوی ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون وغورځوئ تاسو ما هغه څه انتم ملقونه چې تاسو د هغو غورځوونکي یاستئ کوم شی چې تاسې غورځوئ او تاسو وغورځوئ دا وروسته د دې نه چې ساحرانو موسی علیه السلام ته وویلې چې اول ته خپله همسا غورځئ او که موږ یې وغورځوو موسی علیه السلام ورته وویل چې تاسې اول وغورځوئ دې لپاره چې هغوی دا وغورځوي او موسی علیه السلام خپله عصا وغورځوي او دا هر څه ختم شي د هر څه د اثر ختم شي چې خلکو ته د دوی بطلان ښکاره شي فلما القوا نو کله چې وغورځولې د ساحرانو خپلې رسۍ او خپلې همساګانې وغورځولې او د هغه نه ظاهرا ماران جوړ شو چې منډې وهلې قال موسی نو وویل موسی علیه السلام دوی ته ما جئتم به هغه څه چې راتلل کړي تاسو په هغه باندې السحر دا سحر دی دا کوم شی چې تاسو خلکو ته ښکاره کړي دي دا سحر دی ان الله یقینا الله عز وجل سیبطله زر ده چې باطل به کی د دې اثر به الله تعالی ختم کی ان الله یقینا الله عز وجل لا يصلح نه کامیابوي عمل المفسدین عمل او کار د فساد کوونکو مفسدین او فساد کوونکي انسانان دا الله تعالی نه کامیابوي لکه مخکې دا ذکر شو ولا يفلح الساحرون او ساحران نه کامیابي
ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله او ثابتي الله تعالی الحق حق لرا بکلماته پخپلو کلمو باندې پخپلو وعدو باندې دا د الله سنت دی چې الله تعالی حق ته غلبه ورکوي حق الله تعالی ثابتوي بکلماته پخپلو کلمو باندې الله د دې فیصله کړې ده الله دا وعده کړې ده چې همیشه دپاره الله تعالی حق ته غلبه ورکوي ولو کرح المجرمون اگر چې بد ګڼي دا خبره مجرمان اگر چې مجرمان د حق په غلبې باندې خفه کېږي هم لیکن الله سبحانه وتعالی حق ته غلبه ورکوي نو دلته ټوله قصه نه ذکر شوې په سورت اعراف کې سورت شعراء کې او په سورت طه کې الله عز وجل دا قصه په تفصیل سره ذکر کړې ده چې موسی علیه السلام ته الله تعالی امر وکړ د ساحرانو چې کله خپل رسۍ واچولې نو د هغو نه ماران جوړ شو ظاهرا ماران ځینې جوړ شو منډې وهلې موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې خپله همسا وغورځوه نو موسی علیه السلام چې کله خپله همسا وغورځوله نو دا ټول ماران یې تیر کړه ژوندي تیر کړه نو ساحرانو ته دا خبره ثابته شوه چې موسی علیه السلام ساحر نه دی بلکې دا معجزه ده ځکه دوی په سحر کې هغه اوچت مقام ته رسېدلي وو دوی په سحر کې ډېر ماهر وه نو دوی په دې باندې پوه شو چې دا د الله پیغمبر دی نو الله نور ځایو کې دا خبره ذکر کړې ده والقي السحرة ساجدین ساحران غیر اختیاري الله تعالی ته په سجدې باندې پرېوتل او د خپل ایمان اظهار یې وکړه قالوا آمنا برب العالمین ساحران وویل چې موږ ایمان راوړی دی په هغه الله باندې چې رب العالمین ذات دی بیا فرعون هغوی تهدید کړه دې لپاره چې خلک په تلبیس کې واقع کړي نو فرعون د ساحرانو ته وویلې یو ځای کې راغلي چې دا خبره ورته وکړه چې دا ستاسې مشر استاذ دی او تاسې ته د سحر تعلیم درکړی موسی علیه السلام ورته وښوده او بل ځای کې الله دا خبره کړې ده چې دا ستاسې یو مکر او تدبیر وه دې لپاره چې تاسې زموږ په مقابل کې خلک راوپاروئ تاسې هسې یو پلان جوړ کړی و تدبیر هم جوړ کړی و زه به تاسې قتل کړم او ستاسې لاسونه او پښې به بدل بدل پرې کړم او همداسې ورسره وکړه ساحرانو خپل ثبات و استقامت وښوده شهیدان یې کړه خو لیکن د ایمان نه وانه وختل فما آمن لموسی ایمان رانوړ په موسی علیه السلام باندې الا ذریة من قومه مگر څه ځوانانو من قومه د قوم د موسی علیه السلام نه على خوف من فرعون سره د ویرې نه من فرعون د فرعون نه وملئهم او د فرعون د قوم د سردارانو او د مشرانو نه ان یفتنهم دا چې وابړی دوی د ایمان نه تعذیب به یې کړي شکنجې به ورته ورکړي او د ایمان نه به یې واړوي وان فرعون لعال فی الارض او د هغو دا ویره په ځای باندې وه دا د ویرې سبب دی وان فرعون او یقینا فرعون لعال فی الارض خامخا متکبره و په ځمکه کې وانه لمن المسرفین او یقینا هغه د اسراف کوونکو نه و د تجاوز کوونکو نه و په ظلم کې په دې کفر کې او په تعذیب ورکولو کې ډېر زیات اسراف کوونکی و د حد نه تجاوز کوونکی و او دومره متکبره و چې ځان ته رب ویلی دې خلکو ته ویلی چې انا ربکم الاعلی زه ستاسې اوچت رب یم فما آمن لموسی الا ذریة من قومه الله فرمایي ایمان رانوړ د موسی علیه السلام د خبرو د وجې نه په موسی علیه السلام باندې ایمان رانوړ الا ذریة من قومه مگر څه ځوانانو د قوم د موسی علیه السلام نه په دې ضمیر کې د مفسرینو اختلاف دی چې دا ضمیر موسی علیه السلام ته راجع دی او که دا فرعون ته راجع دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې دا ضمیر راجع دی فرعون ته الا ذریة من قومه مگر څه ځوانانو د قوم د فرعون نه
د فرعون په قوم کې یو څه کسانو ایمان راوړ، لکه د فرعون ښځې ایمان راوړ او رجل مؤمن ایمان راوړ چې وروسته په صورت مؤمن کې دغه حالات الله ذکر کړي دي. د فرعون خازن ایمان راوړ او د هغه د خازن ښځې، داسې څه کسانو ایمان راوړ. وایي دا ضمیر راجع دی فرعون ته. وایي دا ځکه موسی علیه السلام ته راجع نه دی، وایي ځکه چې بني اسرائیلو خو ټولو ایمان راوړی و. دلته الله فرمایي چې څه کسانو ایمان راوړ. لیکن امام ابن جریر رحمت الله علیه وایي چې نه، دا ضمیر راجع دی موسی علیه السلام ته. الا ذریة من قومه، مگر څه ځوانانو د قوم د موسی علیه السلام نه. ځکه دلته مخکې موسی علیه السلام ذکر شوی دی، فما آمن لموسی، او مخکې د فرعون ذکر نه دی شوی. او ضمیر راجع دی موسی علیه السلام ته چې د موسی علیه السلام د قوم څه ځوانانو ایمان راوړ. علی خوف من فرعون، سره د ویرې د فرعون نه، وملئهم، او د دوی د مشرانو نه. د خپلو مشرانو هم دوی ته اجازه نه ورکوله چې ایمان راوړي، ځکه مشران د فرعون نه اریدل چې ځوانانو په دوی کې ایمان راوړ. او دا خبره چې ابن کثیر رحمت الله علیه کړې ده چې بني اسرائیلو ټول ایمان راوړی و، نو د بني اسرائیلو د ټولو ایمان ثابت نه دی چې هغو ټولو ایمان راوړی دی، بلکې بني اسرائیلو کې کافران هم و. او دا د ابتدا حالت الله ذکر کوي. په ابتدا کې یو څه کسانو بني اسرائیلو ایمان راوړی و، او بني اسرائیلو کې قارون هم و، سامری هم پکې و. نو صحیح خبره دا ده چې دا ضمیر راجع دی موسی علیه السلام ته، سره د ویرې د فرعون نه، وملئهم، او د سردارانو د اشرافو د قوم د فرعون نه، ان یفتنهم، دا چې دوی به تعذیب کي، شکنجه به کي، او د الله تعالی د دین نه به واړوي. وان فرعون لعالم فی الارض، او یقینا فرعون خامخا متکبره دی په ځمکه کې، متکبره و په ځمکه کې. وانه لمن المسرفین، او یقینا فرعون خامخا د اسراف کوونکو نه و په کفر کې، او د بني اسرائیلو په تعذیبولو کې، د هغو په شکنجه کولو کې، او په دې کبر کې هم د حد نه تجاوز کوونکی و، ځکه ځان ته یې ویلي چې انا ربکم الاعلی. وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله. اوس په دې څو آیتونو کې الله دا خبره ذکر کوي، کله چې موسی علیه السلام ولیده چې دا خلک د فرعون نه ایریږي او ویره په ځای باندې وه، نو موسی علیه السلام مؤمنانو ته تسلي ورکړه. وقال موسی، او اولی موسی علیه السلام، یا قوم ای زما قومه، ان کنتم آمنتم بالله، که چېرته یاستئ تاسو آمنتم بالله چې ایمان مو راوړی په الله تعالی باندې، فعلیه توکلوا، نو یوازې په الله تعالی باندې توکل وکړه، خپل ټول کارونه الله ته وسپارئ. ان کنتم مسلمین، که چېرته یاستئ تاسو مسلمانان. د ایمان تقاضا او د اسلام تقاضا دا ده چې انسان به یوازې په الله تعالی باندې توکل کوي، یوازې په الله باندې ځان وسپارئ، الله به ستاسو سره مدد کوي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، او هغه څوک چې په الله تعالی باندې توکل وکړي، ځان چې په الله باندې وسپاره، فهو حسبه، نو الله تعالی د هغه لپاره کافي دی. فقالوا علی الله توکلنا، نو وویلې د مؤمنانو علی الله توکلنا، یوازې په الله تعالی باندې زموږ توکل دی، موږ یوازې په الله باندې ځان سپارلی دی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، او د الله نه دا دعا وغوښته، ربنا ای رب زموږ، لا تجعلنا مګرځوه موږه، فتنه للقوم الظالمین، د پاره د قوم ظالمانو. د فتنې مقصد یو دا دی چې الله تعالی موږ د هغو دپاره د امتحان سبب مه جوړوه چې هغوی موږ تعذیبوي او موږ په کمزوري حالت کې یو، د مظلومیت په حالت کې یو، او دوی نور هم په دې خپل کفر باندې کلک شي. که چېرته موږ په حق باندې نه وای، نو ولې په دې خلکو باندې موږ مسلط کېدلو؟ دا چې موږ په دوی مسلط شوي یو،
نو دې نه معلومیږي چې موږ په حق باندې یو. نو الله تعالی موږ د هغو دپاره د فتنې سبب مه ګرځوه. او بل فتنه دې ته ویل کېږي چې هغوی په موږ باندې مسلط شي او موږ ته تعذیبونه راکوي، تکلیفونه راکوي، شکنجه کوي. نو الله تعالی د هغو د شر نه بچ وساتي. ونجنا او نجات راکړي موږ ته برحمتک په خپل خاص رحمت خپل سره یا الله تعالی من القوم الکافرین د قوم کافرانو نه. ځکه دې فرعون او د فرعون قوم د بني اسرائیل نه غلامان جوړ کړي وو او هغو ته قسمه قسم تکلیفونه ورکول. نو دا دعا یې وکړه چې الله تعالی په خپل خاص رحمت سره د دوی د شر نه خلاص کړي، نجات راکړي. واوحینا الی موسی واخیه او وحی وکړه مونږه موسی علیه السلام ته واخیه او ورور د موسی علیه السلام ته چې هارون علیه السلام دی ان تبوأ چې برابر کی تاسو، تیار کی تاسو او ونیسئ تاسو لقومکما د خپل قوم دپاره بمصر بیوتا په مصر کې کورونه د الله د بندګۍ دپاره، د الله د عبادت دپاره. وجعلوا بیوتکم قبلة او وګرځوئ تاسې کورونه خپل قبلة د قبلة یو معنا داره طرف ته قبلې ته، تاسې دا خپل کورونه طرف ته قبلې ته جوړ کړئ. یا وجعلوا بیوتکم قبلة او وګرځوئ تاسې کورونه خپل قبلة ځایونه د مانځه. کله چې فرعونیان او دا کافران او دا ظالمان تاسې د الله تعالی په معابدو کې نه پرېږدي چې تاسې د الله بندګي وکړئ، الله ته منځونه وکړئ، نو تاسې په خپلو کورونو کې منځونه کوئ. وجعلوا بیوتکم قبلة دا همیشه دپاره د الله دا حکم دی. مسلمانان هم چې کله په جوماتونو کې څوک نه پرېږدي نو خپلو کورونو کې د منځونه کوي. وجعلوا بیوتکم قبلة او وګرځوئ تاسې کورونه خپل قبلة ځایونه د مانځه. واقیموا الصلاة او تاسې قایموئ منځ، په صحیح طریقې باندې منځ کوئ، د مانځه پابندي کوئ. تاسې باندې چې کله مشکلات دي، د مشکلاتو په وخت کې، د سختیو په وخت کې د الله تعالی سره خپل تعلق مضبوط کړئ، خصوصا د مانځه پابندي کوئ. لکه د مانځه په وجه باندې الله تعالی د خپل بندګانو مدد کوي. واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو د الله نه مدد غواړئ په صبر سره او په مانځه سره. او حدیث کې هم راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو پریشانی پیدا شوه، څه مشکل به راغی ورباندې، د الله پیغمبر به مونځ کوو. وبشر المؤمنین او موسی علیه السلام ته الله تعالی د دې خبرې وحی کړې وه. وبشر المؤمنین او زیره ورکه مؤمنانو ته، مؤمنانو ته د دې خبرې زیره ورکه چې الله تعالی به د دوی مدد کوي، الله به دوی ته غلبه ورکوي او دښمن به الله تعالی هلاک کوي. او په دې ځمکه کې به الله تعالی دوی د فرعونیانو جانشینان ګرځوي. وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة. اوس دلته الله تعالی د موسی علیه السلام ښېرا ذکر کوي فرعونیانو ته. کله چې موسی علیه السلام دوی ته معجزات پیش کړه، دعوت ورته ونه کړه، لیکن دې خلکو په خپل کفر باندې او په دې خپلو ظلمونو باندې اصرار یې وکړه او دې معجزاتو او د موسی علیه السلام دعوت ور باندې اثر ونه کړه. نو بالاخره موسی علیه السلام ورته ښېرا وکړه. یو شباهت د قوم د فرعون او د قوم د نوح علیه السلام په دې کې هم دی چې نوح علیه السلام هم خپل قوم ته ښېرا کړې وه. لکه وروسته په صورت هود کې الله تعالی دا خبره ذکر کړې ده چې نوح علیه السلام ته الله خبر ورکړ چې دا خلک نور ایمان نه راوړي. یا په صورت نوح کې الله دا خبره ذکر کړې چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ښېرا کړې وه. نو همداسې موسی علیه السلام هم فرعونیانو ته ښېرا وکړه. وقال موسی او اول موسی علیه السلام ربنا ای رب زمونږ انک آتیت فرعون وملأه یقینا تا آتیت ورکړي دي فرعون ته وملأه
او اشرافو د قوم د فرعون ته زینتن زینت او ډول د دنیا و اموالا او مالونه دې ورکړي دي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. یا الله تعالی تا دې فرعونیانو ته د دنیا قسم زینتونه او ډولونه او مالونه ورکړي دي. ربنا لیضلوا عن سبیلک، په ځای د دې باندې چې دوی ستا شکر ادا کړي او تا چې دا کوم نعمتونه ورکړي دي دا ستا په طاعت کې استعمال کړي، بلکې برعکس دوی دا ستا په نافرمانۍ کې د خلکو په ګمراه کولو کې استعمالوي. ربنا ای رب زمونږ، دا ربنا کلمه بیا تکراروي. ربنا ای رب زمونږ لیضلوا عن سبیلک، دې دپاره چې ګمراه کړي دوی خلک عن سبیلک ستا د لارې نه. یا الله تعالی تا چې ورته دا مالونه ورکړي دي او دا نعمتونه دې ورکړي دي دوی ستا شکر نه ادا کوي، بلکې ستا د شکر په ځای باندې دا مالونه ستا په دښمنۍ کې استعمالوي، د خلکو په ګمراه کولو کې استعمالوي. لکه سورة انفال کې دا خبره ذکر شوې وه، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یقینا هغه کسانان چې کافران دي هغوی د خپل مالونه خرج کوي ليصدوا عن سبيل الله، دې لپاره چې بند کړي خلک د الله تعالی د لارې نه. همیشه دا خلک د خپل مالونه او دا نعمتونه چې الله ورکړي دا د خلکو په ګمراه کولو کې استعمالوي. لیضلو کې دا لام د عاقبت دې ته وایي چې د دې عاقبتو نتیجه به دا وي چې په دې سره دوی خلک ستا د لارې نه ګمراه کوي. ربنا اطمس على اموالهم، نو هر کله چې دا خلک دا دومره نعمتونه تا ورکړي دي او دا نعمتونه د خلکو په ګمراه کولو کې استعمالوي. ربنا نو دوه ښېراوې ورته کوي. ربنا اطمس على اموالهم، ای رب زمونږ اطمس على اموالهم، محوه کې او بیکاره کې مالونه د دوی دا مالونه محوه کې د منځه یوسې او بیکاره کې. واشدد على قلوبهم، او سختوالی راولي د دوی په زړونو باندې، هسې خو هم د ایمان نه راوړي نو الله تعالی دا زړونه نور هم سخت کې پسې. فلا یؤمنو، نو چې ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب العلیم، تر دې پورې چې ویني العذاب العلیم، عذاب دردونکی. نو الله تعالی دا زړونه نور هم پسې سخت کې د ایمان توفیق د هغو نه سلب کې تر دې پورې چې دوی ایمان را نه وړي مګر په هغه وخت کې چې کله عذاب ویني چې بیا د عذاب د لیدلو په وخت کې ایمان فایده نه ورکوي. قال قد اجیبت دعوتکما، نو وویلې الله تعالی موسی علیه السلام ته قد اجیبت دعوتکما، یقینا قبوله شوه دعوتکما دعا ستاسو، ستاسې دا دعا الله تعالی قبوله کړه. فاستقیما، نو تاسو کلک شئ د الله تعالی په دین باندې تر څو پورې چې دا ستاسې دعا د دې اثر ښکاره کېږي. مفسرینو لیکلي دي، عبدالله بن عباس وایي 40 کاله بعد الله تعالی د دعا اثر ښکاره کړه. الله دعا قبوله کړه لیکن د دعا اثر الله تعالی 40 کاله بعد راښکاره کړه. نو الله ورته وایي فاستقیما، نو تاسې کلک شئ د الله تعالی په دین باندې، دا خپل کار تاسې جاري ساتئ، خپل دعوت جاري ساتئ. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، او تاسو تابعداري مه کوئ سبیل الذین د لارې د هغو کسانانو لا يعلمون چې هغوی نه پوهیږي په حق باندې، حق نه پیژني. تاسې د الله په دین باندې کلک شئ او تاسې د الله د دین نه مه منحرفه کیږئ، د جاهلانو طریقې ته انحراف ونه کوئ. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، الله تعالی موسی علیه السلام ته امر وکړ چې تاسې د مصر نه هجرت وکړئ او د شپې تاسو هجرت وکړئ. هغه واقعه الله تعالی وروسته په سورة طه کې ذکر کړې ده او په سورة شعراء کې الله ذکر کړې ده
نو د شپې د بني اسرائیل ووتل او هجرت یې وکړه. سبا ته چې کله فرعونیان خبر شو نو فرعونیان ورپسې شوه. نو مخې ته بحر راغی او شاته د فرعون لښکرې وې. بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویلې انا لمدرکون، یقینا منګه لاندې کوي دا فرعونیان موږ ګیر کوي اوس، ځکه مخې ته بحر دی شاته د فرعون لښکرې دي. موسی علیه السلام ورته وویل چې کلا ان معي ربي سيهدين، هیڅکله موږ نشي ګیر کولی، یقینا زما سره زما رب دی او زما رب به ما ته هدایت کوي. نو الله ورته امر وکړه چې دا بحر په خپله همسا باندې ووهه. موسی علیه السلام چې کله بحر په خپله همسا باندې ووهه نو په بحر کې 12 لارې جوړې شوې د بني اسرائیلو د قبایلو په تعداد باندې. نو بني اسرائیل پورې وتل، فرعونیان راغله. فرعونیان چې کله بحر ته داخل شو نو الله تعالی بحر ته امر وکړه او ټول یې غرق کړه. نو الله دا واقعه ذکر کوي، دې ته اشاره کوي وجاوزنا او پورې ایستل منګه ببني اسرائیل، بني اسرائیل البحر د بحرنا، چې الله ورته په بحر کې لارې جوړې کړې او دوی الله پورې ایستل. فاتبعهم فرعون وجنوده، نور پسې شول د دوی پسې، ورپسې روان شو د دوی پسې. فرعون وجنوده، فرعون او د فرعون لښکرې، فرعون او د فرعون لښکرې هغوی هم په دې بحر کې دوی پسې روان شو. بغیا و عدوا، د پاره د ظلم کولو او د پاره د تجاوز کولو. د دې مقصد دا و چې په بني اسرائیل باندې ظلم کاوه او په هغو باندې تجاوز کاوه چې هغوی راونیسي او تعذیب یې کړي. نو الله بحر ته امر وکړه او ټول یې غرق کړه. حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې پورې اذا ادرکه الغرق، کله چې راګیر که فرعون الغرق غرق کېدلو، قال وی ویلی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، آمنت ما ایمان راوړی دی، انه چې شان د خبرې دا دی لا اله نشته دی هیڅ څوک مستحق د عبادت الا الذي مگر هغه ذات آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی په هغه باندې بني اسرائیلو، وانا من المسلمین او زه د منقادو نه یم الله تعالی ته، ما ځان الله ته منقاد کړی دی، د الله تابعدار یم. نو د غرق کېدو په وخت کې دا خبره وکړه الآن وقد عصیت قبل، لیکن چونکې د ایمان د عذاب د مشاهدې او د عذاب د لیدلو په وخت کې و او په داسې وخت کې ایمان فایده نه ورکوي. هر مکذبه امت چې کله الله ور باندې عذاب راوستلی دی، د عذاب په وخت کې ایمان راوړی دی، لیکن ایمان هغو ته فایده نه ورکړې. لکه الله فرمایي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، کله چې به د خلکو زما عذاب ولیده نو دوی به ویل چې موږ په الله باندې ایمان راوړی دی، وحده په یووالي سره موږ د الله توحید منو، وکفرنا بما كنا به مشرکین، او موږ انکار کړی دی د هغه څه نه چې موږ د الله سره کوم شریکان ګرځولي وو. الله فرمایي فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، نو دوی ته به د هغو ایمان فایده نه ورکوله لما رأوا بأسنا، کله چې به زما عذاب ولیده. دا د الله سنت دی. الآن وقد عصیت قبل، نو د الله د خوا نه فرعون ته وویل شو الآن، د ملک په واسطه باندې، د جبریل علیه السلام په واسطه باندې، لکه ترمذي کې روایت راغلی دی چې جبریل علیه السلام دا خبره کړې ده چې په دې وخت کې ما د بحر نه خټه راواخیستله او د فرعون په دې خوله کې مې وویشتله. نو په دې وخت کې ورته وویل شو الآن، آیا ته اوس ایمان راوړې؟ وقد عصیت قبل، په داسې حال کې چې تا نافرماني کړې وه د الله تعالی قبل مخکې د دې نه مخکې ته د الله نافرمانه بنده وې. وکنت من المفسدین، او وې ته د فساد کوونکو نه چې خپله هم ګمراه وې
او نور خلک دې هم ګمراه کول، په ځمکه کې دې فساد کاو، کفر دې په ځمکه کې خوراو. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننن ورځ ننجيك ببدنك، ننجيك یو معنا مفسرینو دا کړې ده چې نجات درکوو مونږه تا ته ببدنک په بدن ستا، یعنې ستا بدن ته ستا جسد مونږه دا سالم ساتو. لتكون لمن خلفك آیة، دې دپاره چې شی ته لمن خلفک د هغو خلکو دپاره چې ستا نه وروسته دي آیة نښه د عبرت. یا د ننجیک معنا دا ده او دا راجح معلومیږي. ننجیک معنا یعنی نلقیک علی نجوة من الارض، نو نن ورځ ننجیک غورځوو مونږه تا د ځمکې په اوچته حصه باندې ببدنک ستا په بدن سره، یعنې دا ستا بدن ننجیک ببدنک تا لره ستا په بدن، یعنې ستا بدن غورځوو د ځمکې اوچتې حصې ته، د بحر نه دا ستا بدن ځمکې ته غورځوو. مفسرینو لیکلي دي چې بني اسرائیلو په دې خبره کې شکمن و چې فرعون به هلاک شوی که بني هلاک شوی. نو الله تعالی د فرعون هغه جسد راویسته ځمکې ته الله راوغورځاوه. نو د هغه نه وروسته د دوی یقین راغی چې الله هلاک کړی دی. او بعضې وایي چې د هغه فرعون جسد تر اوسه پورې شته دی، د قاهرې په عجایبګر کې یا په موزیم کې اوسه پورې شته دی. والله اعلم. لتكون لمن خلفك آیة، دې دپاره چې شی ته د هغو خلکو دپاره خلفک چې هغه ستا نه وروسته دي آیة نښه د عبرت، دې دپاره چې خلک ستا نه عبرت واخلي. وإن كثيرا من الناس، او یقینا ډېر زیات د انسانانو نه عن آیاتنا زمونږ د نښو نه، زمونږ د قدرت د نښو نه او زمونږ د دلایلو نه لغافلون خامخا غفلت کوونکي دي. ډېر انسانان داسې شته دي چې هغه د الله د قدرت او د الله د توحید نښې او دلایل ویني لیکن د هغو نه عبرت نه اخلي. ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق. اوس الله تعالی د بني اسرائیلو حالات ذکر کوي سره د دې نه چې الله تعالی دا دومره نعمتونه ورباندې وکړه، دښمن الله تعالی هلاک کړه، دوی ته الله تعالی نجات ورکړه او الله تعالی ورته ښایسته ځای ورکړه، الله ورته پاک ښایسته نعمتونه ورکړه، ښایسته رزقونه ورته الله تعالی ورکړه. لیکن دې ظالمانو وروسته چې د دې نه چې حق ورته راغی د حق باره کې اختلاف وکړه، چا ورباندې کفر وکړه او چا ایمان په راوړ. محمد رسول الله چې الله تعالی راولېږه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې د خلکو اختلاف وکړه، سره د دې نه چې پېژاندی چې دا د الله برحق پیغمبر دی. ولقد بوأنا، او یقینا ځای ورکړه مونږه بني اسرائیل، بني اسرائیلو ته مبوأ صدق، ځای د استوګنې صدق مزیدار او ښایسته. الله فرمایي چې ما ورته ښایسته ځای ورکړه چې یا مراد د دې نه د مصر ځمکه ده، دغه د فرعونانو ځمکه الله تعالی دوی ته ورکړه، او یا مراد د دې نه د شام ځمکه ده. نو په ښایسته ځای کې الله دوی ته استوګنه ورکړه. ورزقناهم من الطیبات، ورزقناهم او رزق ورکړه موږ دوی ته من الطیبات د حلالو او پاکیزه نعمتونو نه، فراخي مې ورته ورکړه. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا نو اختلاف ونه که دوی د دین په باره کې اختلاف ونه که حتی جاءهم العلم تر دې پورې چې راغی دوی ته علم چې هغه قرآن کریم دی، تر دې پورې چې الله تعالی قرآن کریم راولېږه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د علم نه مراد دلته معلوم دی، یعنې هغه شی دوی ته راغی چې دوی ته معلوم و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دوی ته معلومات و، د هغه صفات الله تعالی په تورات کې ذکر کړي و، د قرآن باره کې دوی ته معلومات و چې الله به محمد رسول الله رالیږي او قرآن کریم به الله ورباندې نازلوي.
لکه مخکې سورې بقره کې دا خبره ذکر شوې وه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هغوی دا محمد رسول الله داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. کله چې راغی دوی ته هغه پیغمبر چې دوی ښه پیژانده نو په هغه باندې کفر وکړه. فما اختلفوا نو دې خلکو اختلاف ونه کړ، د بني اسرائیلو اختلاف ونه کړ حتی جاءهم العلم تر دې پورې چې راغی دوی ته علم، یعنې هغه شی چې دوی ته معلوم و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ورته معلوم و، د قرآن کریم حقانیت ورته معلوم و، لیکن دې خلکو بیا هم اختلاف وکړه. چا ور باندې ایمان راوړ، اکثرو کفر وکړه، سره د علم نه کفر وکړه. ان ربک یقضي بینهم، یقینا ستا رب یقضي بینهم فیصله به وکړي په مابین د دوی کې یوم القیامت د قیامت په ورځ فیما کانوا فیه یختلفون د هغه څه په باره کې چې ودوی فیه یختلفون چې په هغه کې اختلاف کاوه. الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د دوی په مابین کې عملی فیصله وکړي. قولی فیصله خو الله تعالی کړې ده چې دا حق دا باطل. قیامت کې به الله تعالی عملی فیصله کوي. الله تعالی به حق پرستانو ته جنت ورکړي، هغوی به الله خپل نعمتونو ته ورسوي، او باطل پرسته انسانانو ته به الله تعالی خپل عذاب ورکړي. هر چا ته به الله تعالی د هغه مناسب جزا ورکړي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. اوس مخکې د اختلاف خبره ذکر شوه چې د بني اسرائیلو اختلاف وکړه، او د اختلاف په نتیجه کې همیشه د خلکو په زړه کې شک پیدا کیږي. د اختلاف نتیجه دا ده چې د اختلاف په نتیجه کې شک پیدا کیږي. نو په دې آیت کې الله تعالی د شک د ازالې لپاره علاج ذکر کوي چې کله هم تاسې په کومه خبره کې شک پیدا شو نو تاسې د حق پرستو علماو نه پوښتنه کوئ. فإن كنت في شک نو که چېرته یې ته فی شک په شک کې مما انزلنا الیک د هغه څه په باره کې چې نازل کړی دی موږ تا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دلته خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی په دې آیت کې، او دا وروسته آیت کې دا بل آیت کې په دې کې خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی، لیکن اصل مراد امت ته په دې خطاب سره. ځکه د الله پیغمبر خو شک نه کوي، الله پیغمبر شک نه کوي، نو خطاب پیغمبر ته دی او مراد امت ته. نو الله فرمایي فإن كنت في شک. بعض علماء دا خبره کړې ده چې دلته الله خپل نبی ته فرمایي چې د مکذبینو ته ووایه، د مشرکانو ته ووایه. دا مشرکان چې ستا په باره کې شک کوي، د قرآن باره کې شک کوي، دې خلکو ته ووایه ای مکذبه فإن كنت في شک که چېرته یې په شک کې مما انزلنا الیک د هغه څه په باره کې چې ما تا ته نازل کړی دی ای نبي، دې خلکو ته ووایه که ستاسې په دې باره کې شک چې دا کتاب د الله د خوا نه نازل شوی او که دا به د ځان نه جوړ شوی کتاب فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. نو سوال وکړه ای شک کوونکیه الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، یعنې دې مکذبینو ته ووایه، سوال وکړه ته الذین یقرؤون الکتاب من قبلک د هغه کسانانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک مخکې ستانه. د مخکینیو حق پرستو علماو نه پوښتنه وکړه. هغه حق پرسته علما چې تورات به یې لوسته، انجیل به یې لوسته، نو د هغو نه د قرآن باره کې تاسې پوښتنه وکړئ. او دا خبره ځکه وکړه چې د مشرکانو د هغو باره کې دا معلوماتو چې هغوی اهل کتاب دي او د هغو سره علم دی، نو د هغو په خبره باندې تسلی پیدا کیږي. نو الله فرمایي دلته خپل نبی ته خطاب کوي چې د خلکو ته ووایه که ستاسې د الله تعالی په کتاب کې شک کی نو د شک د ازالې طریقه دا ده چې تاسې د حق پرستو علماو نه پوښتنه وکړئ. هغوی به تاسې ته د دې خبرې باره کې جواب درکړي چې دا د الله کتاب دی.
او یا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی لیکن مراد امت دی. لکه مخکې مې خبره وکړه چې د خلکو د اختلاف د وجې نه که چېرته ستاسې په زړه کې شک پیدا کېږي نو د شک د ازالې طریقه دا ده چې تاسې د حق پرستو علماو نه سوال و پوښتنه وکړئ. الله عام قانون ذکر کوي فإن كنت في شک نو که یې ته په شک کې مما انزلنا الیک د هغه څه په باره کې چې نازل کړی دی موږ تا ته فاسأل الذین نو پوښتنه وکړه د هغو کسانانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک مخکې ستا نه. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې لا اشک ولا اسأل نه زه شک کوم او نه زه پوښتنه کوم. نو دلته مراد امت دی چې که چېرته ستاسې په زړه کې کله کله د دې خلکو د اختلاف د وجې نه شک پیدا کېده نو تاسې د حق پرستو علماو نه پوښتنه کوئ. یا امام قرطبي رحمت الله علیه دا خبره هم ذکر کړې ده چې دلته مراد د شک نه تنګوالی دی چې الله خپل نبي ته فرمایي فإن كنت في شک که چېرته یې ته په شک کې مما انزلنا الیک که چېرته یې ته په که چېرته ستا سینه تنګېږي په خفګان کې او په تنګوالي د سینې کې مما انزلنا الیک د وجې د رسولو د هغه کتاب نه انزلنا الیک چې نازل کړی دی موږ تا ته ای نبي صلی الله علیه وسلم. کله چې دې کتاب ته خلک دعوتوي او خلک ستا مقابل کې نامناسبه خبرې کوي، تا ته کله ساحر وایي، کله جادوګر درته وایي، کله لیونی وایي، کله تا ته کاهن وایي او ستا باره کې مختلفې خبرې کوي، نو که په دې خبرو باندې ستا سینه تنګېږي، شک وایي کله کله د سینې د تنګېدو په معنا استعمالیږي، نو ته په دې خبرو باندې صبر وکړه. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو سوال وکړه د هغو کسانانو نه یقرؤون الکتاب من قبلک چې لولي کتاب مخکې ستا نه. د مخکینیو اهل کتاب علماو نه پوښتنه وکړه چې هغوی تا ته د مخکینیو پیغمبرانو باره کې معلومات درکړي چې د هغوی هم تکذیب شوی و او امتونو ورته نامناسبه خبرې کړې وې، لیکن پخوانیو پیغمبرانو صبر کړی و، نو ته هم صبر وکړه. لیکن هغه اوله توجیه واضحه ده چې خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او مراد امت دی. لقد جاءك الحق من ربك یقینا راغلی دی تا ته حق من ربک ستا د رب د طرف نه. فلا تکونن نو مکیږه ته، نو بلکل مکیږه ته من الممترین د شک کوونکو نه. که دا خلک اختلاف کوي نو د خلکو د اختلاف د وجې نه د حق په باره کې شک مه کوئ تاسو. ولا تکونن او مکیږه دلته هم خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او مراد امت دی. ولا تکونن او مکیږه ته من الذین کذبوا بآیات الله د هغو کسانانو نه چې د دروغو نسبت یې کړی دی د الله تعالی آیتونو ته. فتکون من الخاسرین نو شی به د زیانکارانو نه، د هغه کسانانو نه بشي چې خپل ځانونه د هلاکت کندې ته غورځوي. ان الذین حقت علیهم کلمة ربک لا یؤمنون. اوس په دې آیت کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرص ډیر زیات و چې دا خلک ټول ایمان راوړي، په دې باندې ډیر زیات حریص و او د خلکو چې به تکذیب کاوه او کفر به کاوه نو د الله پیغمبر په دې باندې خفه کېده. نو الله خپل نبی ته تسلی ورکوي ان الذین حقت علیهم یقینا هغه کسانان حقت علیهم چې ثابته شوې ده په هغوی باندې کلمة ربک کلمه د رب ستا، فیصله د رب ستا، چې الله تعالی د هغو باره کې فیصله کړي چې هغوی به په کفر باندې مړه کېږي او په دې خپل کفر باندې باقي پاتې کېږي. لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي د چا باره کې چې الله تعالی د دې فیصله کړې ده چې دا به په دې خپل کفر باندې کلک پاتې کېږي، ایمان به نه راوړي. الله فرمایي که ته هر څونه کوشش وکړې
نو هغو ایمان نه راوړي. لیکن د ابتدا نه الله تعالی په چا باندې دا فیصله نه کوي. مخکې دا خبره بیا وکړه چې الله په چا باندې ظلم نه کوي. الله داسې نه کوي چې یو څوک په کفر باندې مجبوره کړي. الله هر چا ته د هدایت اسباب ورکوي، لیکن کله چې یو څوک د هدایت اسباب ضایع کړي نو بیا الله ور باندې مهر لګوي. ولو جاءتهم كل آیة، ولو جاءتهم اگر چې راشي دوی ته كل آیة هر قسم نښې، بیا هم ایمان نه راوړي. اگر چې هر قسم نښې راشي، آیت که هغه تکوینی آیات دي او که هغه تشریعي آیتونه دي، اگر چې معجزات ورته راشي، اگر چې دا تکوینی دلایل چې الله پیدا کړي دي، د هر څومره دلایل چې وګوري یا د قرآن کریم آیتونه د هم شاملېږي، نو ایمان نه راوړي. حتی یروا العذاب العلیم، تر هغه وخته پورې یروا العذاب العلیم چې ویني دوی العذاب العلیم، عذاب دردونکی. تر څو چې عذاب نه لیدلی دا خلک ایمان نه راوړي. لیکن بیا د عذاب د لیدلو په وخت کې ایمان فایده نه ورکوي. لکه مخکې د فرعون باره کې الله دا خبره ذکر کړه چې د عذاب په وخت کې ایمان راوړ، لیکن بیا ایمان فایده ورنه کړه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فلولا كانت قرية، نو ولې نه وه قرية یوه قریه او یو کلی، یعنې د کلي والا، آمنت چې ایمان راوړی وای. اصل کې فلولا آمنت، ولې ایمان را نه وړ د یو کلي والا. لیکن دا لولا چې ده دا تقاضا د صدارت د کلام کوي چې دا کلام په اول کې ذکر کیږي. فلولا كانت قرية، نو ولې نه یو کلي والا، آمنت چې ایمان راوړی وای، فنفعها ایمانها، نو فایده ورکړې وای هغې ته ایمانها، ایمان د هغې. یعنی ولې داسې ایمان رانوړ، کوم ایمان چې فایدمن ایمانی، چې فایدمن ایمان هغه ایمان دی چې هغه د عذاب د لیدلو نه مخکې ایمانی. دا مخکې چې کوم کلي الله تعالی ذکر کړه چې الله هلاک کړي دي، د خلکو ولې مخکې د عذاب د لیدلو نه ایمان رانوړ. فنفعها ایمانها، چې فایده ورکړې وای دوی ته ایمان د هغو. الا قوم یونس، مگر قوم د یونس علیه السلام چې د عذاب د لیدو نه مخکې ایمان راوړ. الا قوم یونس، مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو، هر کله چې دوی ایمان راوړ، کشفنا عنهم، نو لرې که موږ د هغوی نه عذاب الخزي، عذاب د ذلت او د شرمندګۍ، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، ومتعناهم، او فایده ورکړه موږ دوی ته الی حین، تر یو وخته پورې، تر وخته د اجل پوره کېدلو د هغو پورې. الله تعالی دا خبره ذکر کړه چې دا څومره مکذبه امتونه چې الله هلاک کړي دي، دې خلکو د عذاب د لیدو نه مخکې ایمان رانه وړل. داسې ایمان چې دوی ته فایده ورکړې وای. ایمان هغه وخت کې انسان ته فایده ورکوي چې کله د عذاب نه مخکې ایمان راوړي، او چې کله عذاب ویني او د عذاب د لیدو نه وروسته څوک ایمان راوړي، داسې ایمان فایده نه ورکوي. لکه مخکې د فرعون باره کې هم ذکر شو، او الله فرمایي فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، نو دوی ته ایمان فایده ورنه کړه لما رأوا بأسنا، کله چې زموږ عذاب ولید، د عذاب د لیدلو په وخت کې ایمان فایده نه ورکوي. مگر قوم د یونس علیه السلام د عذاب د لیدو نه مخکې ایمان راوړ. اگر چې بعضې مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده، یونس علیه السلام دې قوم ته دعوت ورکړه، الله توحید ته دعوت کړ، لیکن دې قوم دعوت ونه منه. نو بالاخره د الله تعالی د خوا نه یونس علیه السلام ته وحی وشوه چې دې خلکو ته ووایي چې 3 ورځو کې به الله په دوی باندې عذاب راولي. نو کله چې هغه 3 شپې تېرېدلې، دې خلکو یو بل ته وویلې چې تاسې نن شپه وګورئ چې یونس علیه السلام پاتې کېږي که نه پاتې کېږي. یونس تر اوسه پورې موږ ته دروغ نه دي ویلي، نو که دی پاتې شو خو عذاب نه راځي، او که دی په دې کلي کې پاتې نه شو نو عذاب راځي.
دا په نینوا کې اوسېدل. نینوا په عراق کې د موصل کې. نو په دغه شپه باندې یونس علیه السلام د قوم نه وتلی و، دا منطقه یې پرېښې وه. نو په دې خلکو باندې لا عذاب نه و راغلی. بعضې مفسرین وایي چې عذاب ورباندې راغی، د ورېځې په شکل کې عذاب پر راغی، توره ورېځ پر راغله چې د هغو د سرو د پاسه ورېځ راغله. نو دا خلک په اخلاص باندې ټول ووتل، دشتې ته ووتل، څاروي هم د ځان سره ویستل او د عاجزۍ حالت اختیار که او الله تعالی ته مخلصانه توبه ویسته. نو الله چې کله ولیدل چې دوی صادقانه توبه الله تعالی ته ویسته، الله د هغو نه عذاب پورته که. لیکن صحیح خبره دا معلومیږي چې عذاب لا ورباندې نه و راغلی، هسې د عذاب بعضې نښې ورباندې راغلې وې. ځکه د الله تعالی سنت دا دی چې کله الله عذاب راولېږي نو د عذاب د نازلېدو نه وروسته الله تعالی ایمان نه قبلوي. نو دوی باندې لا عذاب نه و راغلی، هسې د عذاب څه نښې او علامې ورباندې راغلې وې. نو دوی دشتې ته ووتل او په اخلاص باندې توبه ویسته. بیا یونس علیه السلام بیرته راغی ورته. نو الله فرمایي چې وارسلناه الى 100,000 او یزیدون. یونس علیه السلام مې 100,000 کسانو ته یا د هغه نه اضافه کسانو ته راولېږه. فآمنوا فمتعناهم الى حین. نو هغو ایمان راوړ، مخلصانه ایمان راوړ او تر یو څه وخته پورې الله تعالی دوی ته ژوند ورک. لکه دلته الله فرمایي لما آمنو، کله چې د خلکو ایمان راوړ مخکې د دې نه چې د الله د خوا نه عذاب ورباندې راشي، هسې د عذاب نښې ولیدې، عذاب ورباندې نه و راغلی. کشفنا عنهم، نو لرې که موږ د دوی نه عذاب الخزي، عذاب د شرمندګۍ، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، ومتعناهم، او فایده ورکړه موږ دوی ته، مزې ورکړې موږ دوی ته، الی حین، تر یو وخته پورې، د هغو د اجل د پوره کېدلو د وخته پورې، یعنې هغو ته مې ژوند ورکړه په دنیا کې. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا. الله خپل نبی ته خطاب کوي، ولو شاء ربک، که چېرته اراده کړې وای رب ستا، لآمن من فی الارض كلهم جمیعا، نو خامخا ایمان به راوړی وای من فی الارض، هغه کسانان چې په ځمکه کې دي، کلهم ټولو، جمیعا په یو ځای باندې. که چېرته الله تعالی د دې خلکو د ایمان اراده کړې وای او دا خلک الله تعالی په ایمان باندې مجبورولی، نو الله تعالی کولی شوی چې دا ټول کسان الله مؤمنان ګرځولی وای. لیکن د الله تعالی سنت دا نه دی چې الله تعالی په اکراه باندې یو څوک په ایمان باندې مجبوره کړي، بلکې الله تعالی هر چاته اختیار ورکوي. الله سبحانه وتعالی هر چاته د هدایت اسباب ورکړي دي. الله ورته د حق او د باطل لاره ښکاره کړې چې دا حق دی دا باطل دی، او هر چاته الله اختیار ورکړی دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. که د چا خوښه ایمان دی راوړي او که د چا خوښه کفر دی وکړي، نو هر څوک په خپل اختیار باندې، په خپله خوښه باندې یا کفر انتخابوي یا ایمان انتخابوي، او الله تعالی څوک په ایمان باندې مجبوروي نه. نو ځکه الله فرمایي چې الله داسې، دا د الله د حکمت خلاف خبره ده. بیا خو امتحان نه راته، که الله د ټولو د ایمان اراده کړې وای نو خو دا معنا چې دا ټول به الله تعالی په ایمان باندې مجبوره کړي وای، او دا د الله د حکمت خلاف ده. ابتلا او امتحان په هغه صورت کې راځي چې الله هر چاته اختیار ورکړي. افانت تکره الناس، نو آیا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم تکره الناس، مجبوروي دا خلق، زور کوي په دې خلکو باندې، حتی یکونو مؤمنین، تر دې پورې چې شي دوی مؤمنان. آیا ته په دې خلکو باندې زور کوي چې په زور دا خلک مؤمنان کې؟ دا نشي کېدلی. د زور ایمان دا د الله په نسبت باندې د قبول وړ نه دی. هغه ایمان د الله په نسبت باندې د قبول وړ دی چې هغه انسان په خپل قناعت باندې او په خپله خوښه باندې د الله تعالی دین قبول کړي. لا اکراه فی الدین، په چا باندې د دین په منلو کې اکراه نه چلیږي. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله،
وما كان لنفس، اگر چې هر چا ته الله اختیار ورکړی دی لیکن توفیق د هدایت دا د الله په لاس کې دی. وما كان لنفس، او نه دی ممکن د هیڅ نفس دپاره ان تؤمن دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن باندې، مگر د الله په توفیق باندې. که چاته الله د ایمان توفیق ورنکي نو هغه مؤمن کېدلی نشي. نو ځکه الله فرمایي چې یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. دا خلک تا باندې د اسلام باره کې وایي چې احسان باره یې تا باندې چې موږ خو اسلام قبول کړی دی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ای نبي دې خلکو ته ووایه چې تاسې د خپل اسلام په ما باندې احسان مه باروئ. بل الله یمن علیکم، بلکې الله په تاسو باندې احسان کړی دی. ان هداکم للایمان، دا چې تاسو ته الله تعالی د ایمان هدایت کړی دی. که تاسې واقعا مؤمنان وئ نو ایمان د الله په توفیق باندې حاصلېږي. ویجعل الرجس، اوس دلته دا سوال دی چې د ټولو خلکو ته به الله د ایمان توفیق ورکړی وی. الله فرمایي چې نه، دا بعضې انسانان خپل فطرت خراب کی. بعضې انسانان چې د هدایت کم اسباب چې الله ورکړي دي هغه چې کله ضایع کي نو الله تعالی داسې انسانانو ته د ایمان توفیق نه ورکوي. ویجعل الرجس، او مقرری الله تعالی ګندګي او شرک او کفر، یعنی کفر او شرک دا ګندګي ده. علی الذین لا یعقلون، په هغو کسانانو باندې لا یعقلون چې د عقل نه کار نه اخلي. کوم انسانان چې الله د هدایت اسباب ورکړي دي، الله ورته عقل ورکړی دی، الله ورته غوږونه، سترګې، نور د هدایت اسباب ورکړي دي، د دې نه چې انسان استفاده ونه کړي نو الله تعالی د هغه دپاره ګندګي او پلیتي لیکي چې هغه کفر او شرک دی او الله عذابونه ورکړي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، الله خپل نبي ته فرمایي چې دا خلق دعوت کا چې د الله په دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړي، د الله د قدرت په نښو کې سوچ او فکر وکړي. قل انظروا، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم، دا مشرکان چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه به د معجزاتو مطالبه کوله، نو الله فرمایي ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم انظروا، تاسې وګورئ د عبرت په نظر باندې، ماذا فی السماوات والارض، چې څه شی دی په اسمانونو کې په ځمکه کې، چې په دې اسمانونو کې او په دې ځمکه کې د الله تعالی د قدرت او د الله د وحدانیت څومره دلایل دي، تاسې په دې کې سوچ او فکر وکړئ. لکه الله بل ځای کې فرمایي وکأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون، او څومره ډېرې نښې دي د الله تعالی د توحید، د الله د قدرت په دې اسمانونو کې، په دې ځمکه کې، او دا خلق د هغې نه اعراض کوونکي دي. نو الله فرمایي تاسې په دې نښو کې وګورئ، په دې کې سوچ او فکر وکړئ. وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، وما تغني الآیات، او فائدہ نه ورکوي الله فرمایي الآیات نښې او دلایل، والنذر او ویرونکي د الله د عذاب نه پیغمبران فائدہ نه ورکوي. عن قوم لا یؤمنون، هغه قوم ته چې ایمان نه راوړي، کومو کسانو کې چې د ایمان استعداد نشته دی، کومو کسانو چې خپل د هدایت اسباب ضایع کړي دي، نو الله فرمایي که هر څومره نښې او دلایل الله هغو ته وښي، او که هر څومره دعوتګران پیغمبران الله ورته راولېږي، نو هغوی ته فایده نشي ورکولی. فهل ینتظرون، نو انتظار نه کوي دا قسم خلک چې دا خپل استعدادونه ضایع کړي دي، انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې، الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، مگر په شانته د ورځو د هغو کسانانو خلو من قبلهم چې تیر شوي دي مخکې د دوی نه، د مخکینیو امتونو، مکذبه امتونو چې کوم واقعات او حالات وه، نو دوی هم د هغسې واقعاتو او د هغسې حالاتو انتظار کوي چې مخکینی امتونه
همیشه دپاره چې کله ورباندې الله عذاب راوستی دی نو د عذاب د لیدلو په وخت کې ایمان راوړی دی لیکن بیا الله تعالی ایمان نه قبول کړی ځینې نو دا خلک د موجوده مکذبین هم د الله د عذاب انتظار کوي قل فانتظروا نور ته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فانتظروا نو تاسو انتظار وکړئ د الله تعالی د عذاب انی معکم من المنتظرین یقینا زه ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم چې زما د رب وعده به پوره کېږي او تاسې به الله هلاکوي ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا بیا په دغه وخت کې چې الله د مکذبین هلاک کوي نو الله فرمایي ثم ننجي بیا نجات ورکوو موږ رسولنا خپلو پیغمبرانو ته والذین آمنوا او هغو کسانانو ته چې ایمان راوړی دی دا د الله سنت دی چې عذاب کله راشي نو الله مکذبین هلاک کوي او الله خپلو پیغمبرانو ته او د هغو تابعدارانو مؤمنانو ته الله نجات ورکوي کذلک همدغه رنګه حقا علینا الله فرمایي لکه څنګه چې ما پیغمبرانو او مؤمنانو ته نجات ورکړی دی نو همدغه رنګه حقا علینا لازم ده په موږ باندې یعنی الله په خپل ځان باندې تفضلا لازم کړی ده ننجي المؤمنین چې نجات ورکوو موږ مؤمنانو ته دا د الله تعالی سنتو طریقه ده قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی په مکی صورتونو کې اکثر په آخر کې الله تعالی د دعوت آداب ذکر کوي الله خپل نبی ته فرمایي قل او فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وفرمایي یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم فی شک من دینی که چیرته یاستئ تاسو په شک کې من دینی زما د دین په باره کې دا کوم دین چې تاسو ته زه دعوت درکوم که ستاسې د دې دین باره کې شکي فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو د دې دین خلاصه دا ده چې عبادت یوازې د الله تعالی وشي او په عبادت کې د الله سره هیڅوک شریک نه ګرځول شي دا د دې دین خلاصه ده فلا اعبد الذین نو عبادت نه کوم زه د هغو کسانانو تعبدون من دون الله چې عبادت کوي تاسې ما سوا د الله نه ولكن اعبد الله لیکن زه عبادت کوم یوازې د الله تعالی الذي يتوفاكم هغه الله تعالی چې تاسې مړه کوي یوازې د هغه الله عبادت کوم چې مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی وامرت ان اكون من المؤمنین او ما ته امر شوی دی د الله د طرفه ان اكون من المؤمنین دا چې شم دې زه د مؤمنانو نه د مخلصو مؤمنانو نه داسې مؤمنان چې یوازې د الله دپاره اخلاص کوونکي وان اقم وجهك للدین حنیفا او ما ته الله د دې خبرې امر کړی دی ان اقم وجهك دا چې برابر که ته مخ خپل یعنی خپل ټول ځان برابر که للدین د الله تعالی په دین باندې ته د الله تعالی په دین باندې استقامت وکړه او په دې باندې ثابت او کلک پاتې شه حنیفا په داسې حال کې چې ته به کلک په حق باندې او اعراض کوونکی به د هر قسم باطل نه او کلک به د الله تعالی په توحید باندې ولا تکونن من المشرکین او مکیږه ته من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه ما ته الله دا امر کړی دی چې د الله په توحید باندې به کلک اوسېږم د الله په دین به کلک اوسېږم او د مشرکانو د ډلې نه به نه اوسېږم ولا تدع من دون الله مخکې الله د عبادت خبره ذکر کړه چې د الله د خوا نه ما ته امر شوی دی چې زه به عبادت یوازې د الله کوم اوس الله تعالی د دعا خبره ذکر کوي چې د سختیو په وخت کې د مشکلاتو په وخت کې به آواز به یوازې الله ته کوي مدد به یوازې د الله نه غواړي ولا تدع من دون الله او آواز مکوه ما سوا د الله نه ما لا ينفعك ولا يضرك هغه چاته او هغه څه ته لا ينفعك چې نه فایده رسولی شي تا ته ولا يضرك او نه ضرر رسولی شي تا ته
داسې مه کوه چې هغه ذات چې هغه د نفع او د ضرر مالک دی او هر څه کولی شي، داسې ذات پرېږدې او د سختیو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې، د حاجتونو په وخت کې داسې چاته آواز کوي چې هغه نه نفع رسوی شي نه نقصان رسوی شي. چې بوتانو ته آواز وکړي، قبرونو ته آواز وکړي، ملائکو ته، انبیاو ته، اولیاو ته او نور مخلوقاتو ته په داسې یو شي کې آواز وکړي چې هغه د دوی په اختیار کې نه دی. فإن فعلت، نو که تا دا کار وکړه چې د سختیو په وخت کې تا د الله نه بغیر د بل چا نه مدد وغوښته، فإنک اذا من الظالمین، فإنک نو یقینا ته، اذا په دې وخت کې من الظالمین ته به د ظالمانو نه شي. الله خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته کوي، لیکن مراد امت ته، تعریض امت ته کوي. د الله پیغمبر نه خو دا تصور نه کېږي چې هغه دی د الله نه بغیر بل چاته آواز وکړي، لیکن مراد امت ته. ای امته، که تاسې د الله نه بغیر د سختیو په وخت کې د بل چا نه مدد وغوښته، بل چاته هم آواز وکړه، یا شیخ عبدالقادر جیلاني را ورسېږي، یا رسول الله اغیثني، یا رسول الله ته زما کومک وکړي، علیاذ بالله، یا علي، یا حسین، یا حسن، او داسې هر چاته چې آواز وکړي، الله فرمایي فإنک اذا من الظالمین، نو ته به د ظالمانو نه شې چې د الله په حق کې به تا ظلم کړی. دلته مراد د ظلم نه شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک دا لوی ظلم دی. وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اوس د دې خبرې دپاره الله تعالی وجه ذکر کوي چې انسان ولې د سختیو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې د الله نه بغیر بل چاته آواز ولې ونه کړي، ولې د بل چا نه مدد ونه غواړي. الله فرمایي چې بل څوک هیڅ نشي کولی د الله نه بغیر د مشکلاتو لرې کوونکی او د فایدو ورکوونکی بل څوک نشته دی. یوازې الله دی چې مشکلات لرې کوي او تاسې ته هر قسم فایدې درکوي. د نفع او د ضرر اختیار یوازې د الله سره دی. وإن یمسسک الله، او که چېرته ورسوي تا ته الله سبحانه وتعالی بضر، څه تکلیف، څه مصیبت درته ورسوي، مرض در باندې راشي، فقر در باندې راشي او نور مشکلات در باندې راشي، فلا کاشف له، نو نشته دی هېڅوک لرې کوونکی د هغه الا هو، مګر یوازې الله تعالی. د الله نه بغیر هېڅوک لرې کولی نه شي. که الله تعالی یو څوک لیونی کړي، که الله یو چا عقل خراب کړي، که الله د چا نه سترګې واخلي، که الله د چا نه غوږونه واخلي، که الله تعالی یو چا باندې بل مصیبت راولي، نو د الله نه بغیر هېڅوک لرې کولی نه شي. وإن یردک بخیر، او که چېرته اراده وکړي الله تعالی ستا په باره کې د خیر او د څه فایدې اراده وکړي، په تا باندې الله فراخي راولي، تا ته الله خپل نعمتونه درکړي، صحت درکړي، مالونه درکړي، اولادونه درکړي، فلا راد لفضله، نو نشته هېڅوک رد کوونکی لفضله، د فضل د الله تعالی. څوک یې درنه اخیستلی نه شي، هېڅوک نشته دی چې د الله فضل ستا نه رد کړي. لکه حدیث کې هم داسې راغلی دي، عبدالله ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. وایي کله چې ته سوال کوې یوازې د الله نه سوال کوه، او کله چې ته مدد غواړې یوازې د الله نه مدد غواړه. بیا د دې خبرې وجه ذکر کوي، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. په دې باندې پوه شه او په دې باندې یقین وساته، که دا ټول امت راجمع شي او د دې خبرې کوشش وکړي چې تا ته څه فایده ورسوي، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نو هغوی تا ته فایده نشي رسولی مګر په هغه څه باندې چې الله تا ته لیکلي. او که دا ټول امت راجمع شي، دا انسانان، دا پیران، دا ټول مخلوقات راجمع شي او د دې خبرې کوشش وکړي چې تا ته څه ضرر او تکلیف ورسوي، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نو تا ته ضرر نشي رسولی مګر په هغه څه باندې چې الله تا ته لیکلي. نو کله چې نفع او ضرر
دا د الله په اختیار کې شوه. نو ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نو د الله نه بغیر د سختیو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې، د حاجتونو په وخت کې بل هیڅ چاته آواز مه کوه چې هغه ستا د نفع د نقصان مالکان نه دي. یصیب به من یشاء من عباده وان یردک بخیر. او که اراده وکړي الله تعالی ستا په باره کې د څه خیر، د څه فایدې، د څه نعمتونو، فلا راد لفضله، نو نشته هیڅ رد کوونکی د فضل د الله تعالی. یصیب به، رسوي الله تعالی د فضل او مهرباني خپله، من یشاء، چاته چې الله تعالی وغواړي، من عباده، د خپلو بندګانو نه. نو هیڅوک نشي کولی چې د الله تعالی د مهرباني دا د چا نه رد کړي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. کومه د رحمت دروازه چې الله تعالی د خپلو بندګانو په مخ باندې خلاصه کړي، د هغې دپاره هیڅوک بندونکی نشته دی. او کومه دروازه چې الله تعالی په د خپلو بندګانو باندې بنده کړي، د خپلو نعمتونو دروازې ور باندې بندې کړي، د خپل رحمت دروازې بندې کړي، فلا مرسل له من بعده، نو د الله تعالی نه وروسته هیڅوک د هغې خلاصونکی نشته دی. وهو الغفور الرحیم، او همدا الله تعالی ډېر زیات بخونکی او ډېر مهربانه دی. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. په آخر کې الله تعالی خپل نبی ته وایي چې د خلکو ته د قرآن دعوت ورکړه. ای خلکو راشي د الله تعالی په دې کتاب باندې عمل وکړئ، په دې کتاب باندې هدایت حاصل کړئ. قل یا ایها الناس، ورته وفرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم، ای خلکو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقینا راغلی تاسو ته حق، من ربکم، ستاسې د رب د طرفه، چې دا قرآن کریم دی، دا حق چې د الله د خوا نه نازل شوی دی. راشي په دې قرآن باندې عمل وکړئ، راشي د دې قرآن نه فایده واخلئ. فمن اهتدى فانما یهتدي لنفسه. اوس الله د انسانانو تقسیم کوي. فمن اهتدى، نو هغه چا چې هدایت یې واخیسته د دې قرآن نه، په قرآن باندې ایمان راوړ او د دې قرآن نه هدایت واخیسته، فانما یهتدي لنفسه، نو یقینا یهتدي، دی په هدایت باندې روان شو او هدایت حاصلی لنفسه، د خپل ځان د فایدې دپاره. ومن ضل، او هغه څوک چې ګمراه شو، د الله د کتاب نه ګمراه شو، فانما یضل علیها، نو یقینا ګمراه کیږي دی علیها، په ضرر د نفس خپل باندې. که چا د قرآن نه فایده حاصله کړه، د قرآن نه هدایت حاصل کړه، نو فایده یې خپله ده. الله تعالی د چا طاعت ته محتاج نه دی. ستاسې په طاعت باندې الله ته هیڅ فایده نه رسیږي. او که څوک د قرآن نه ګمراه شو، نو د ګمراهي ضرر یې خپل دی. ستاسې د ګناهونو نقصان الله ته نه رسیږي. وما انا علیکم بوکیل، او نه یم زه علیکم په تاسو باندې. الله خپل نبی ته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه وما انا علیکم، او نه یم زه په تاسو باندې بوکیل، ذموار. زه ستاسې د اعمالو ذموار نه یم. ستاسې د اعمالو محاسبه الله تعالی تاسو سره کوي. او بل مقصد دا دی چې وما انا علیکم بوکیل، زه ستاسې د هدایت او د ګمراهي ذموار نه یم. هدایت او ګمراهي دا زما په اختیار کې نه دي، او ستاسې د اعمالو محاسبه هم زما په اختیار کې نه ده. یوازې الله دی چې تاسو سره به حساب کوي. واتبع ما یوحى الیک. اوس اخر کې الله خپل نبی ته د دې خبرې امر کوي، بس همدغه وحي چې الله تا ته کړې ده، د همدې تابعداري کوه، او په دې کې د چا فرمایشونه مه منه، او د دې دعوت جاري ساته. که تا ته دا خلک تکلیفونه هم درکوي، په دې تکلیفونو باندې صبر کوه. واتبع ما یوحى الیک، او تابعداري کوه ته ای نبی صلی الله علیه وسلم، ما یوحى الیک، د هغه څه چې وحي کیدای شي تا ته، په دې باندې کلک پاتې شه، په دې عمل کوه او دې ته دعوت کوه. واصبر، او صبر کوه. کله چې ته د الله په کتاب باندې عمل کوې او د الله کتاب ته دعوت کوې، دا خلک به تا ته تکلیفونه رسوي، ستا پورې به مسخرې کوي، استهزاګانې به کوي،
نو الله فرمایي واصبر او د خلکو په اذیتونو باندې صبر کوه حتی يحكم الله تر دې پورې چې الله تعالی فیصله وکړي. الله تعالی تاسې په دنیا کې په دوی باندې غالبه کړي او په آخرت کې الله دوی ته عذاب ورکړي که په دې کفر باندې باقي پاتې شو. وهو خیر الحاکمین او دا الله تعالی بهترین د فیصله کوونکو نه دی. الله تعالی بهترینه فیصله کوي نو بیا د الله فیصلې ته منتظر پاتې شه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.